د 2023 کال آی پی ایل سیزن سیالیو کې مخکښ توپچوونکي څوک دي؟ تر ټولو ډیره ښه او اقتصادي توپچونه چا ترسره کړې ده؟ د فری هیډ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ به واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولي نښانو شرنګ به یووالی انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسې ته ضرور رسیږي. د هندوستان غوره لیګ یعنی آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه 48 لوبې ترسره شوي چې د سر څلورو غوره لوبډلو کې ګجرات ټایټنز لوبډله لومړی مقام لري، لکنو سوپر جینټ دوهم، چنئی سوپر کنګز دریم او راجستان رایلز په څلورم مقام کې شتون لري. د 2023 کال آی پی ایل سیالیو کې تر ټولو ښه توپچونه چا کړې ده؟ چا تر نورو ډېر لوبغاړي سوځولي او څو افغان لوبغاړي پکې شتون لري؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره دغه ویډیو تر پای راوګورئ او زموږ د چینل اړوند خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک کړئ. د روان 2023 کال آی پی ایل سیالیو په لړ کې محمد شمي تر نورو ډېر لوبغاړي سوځولي دي. محمد شمي په 10 لوبو کې 18 لوبغاړي سوځولي او لومړی مقام له ځانه سره لري. افغان سرشار اتر راشد خان په دوهم مقام کې دی چې نوموړي په 10 لوبو کې 18 لوبغاړي سوځولي، خو د زیات اکانومۍ په اساس له محمد شمي وروسته دوهم مقام کې دی. توشر دشپانډه دریم مقام کې دی، په 10 لوبو کې 18 لوبغاړي سوځولي. ارشدیپ سنگھ په 10 لوبو کې 14 او پیوش چاوله په 9 لوبو کې 15 نورو ډېر لوبغاړي سوځولي دي. په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپچونه انګلیساني مارفورډ ترسره کړې ده. نوموړي په 4 راوندونو کې په 3.5 اکانومۍ سره د 14 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. محمد شمي دوهم مقام لري چې په 4 راوندونو کې په 2.15 اکانومۍ سره د 11 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. دریم ځای له مایانک مارکنډي سره دی چې په 4 راوندونو کې 15 منډې ورکړې، 4 لوبغاړي په 3.15 اکانومۍ سره وسوځول. وارون چکرورتی څلورم ځای کې دی. نوموړي په یوه لوبه کې په 4.09 اکانومۍ سره د 15 منډو په بدل کې 4 مهم لوبغاړي وسوځول. ایزویندرا چاهل 5م مقام کې دی. نوموړي په یوه لوبه کې په 4.15 اکانومۍ سره د 19 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. د توپچوونکو له لوري د ویکټو اخیستلو په اورج کې هزلیوډ لومړی مقام لري، مارکوټ دوهم مقام لري، نوین الحق په 14 ورج سره 7 لوبغاړي سوځولي دریم مقام لري او نور احمد په 15 ورج سره 10 لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق او نور احمد ډېرې لوبې هم ترسره کړي دي، خو هزلیوډ او مارکوټ یوازې 100 لوبې ترسره کړي ځکه په اورج کې ترې مخکې دي. افغان اتل نوین الحق بیا لومړی مقام لري چې د روان کال آی پی ایل سیالیو کې تر ټولو کمه اکانومۍ سره توپچونه ترسره کړې ده. نور داسې خاص توپچوونکي نشته چې هم یې ښه اکانومي وي او هم یې ډېر لوبغاړي سوځولي وي. اکثر یوه یا 2 لوبې ترسره کړي وي، ویکټ یې نه وي اخیستلي خو اکانومي یې ښه وي. نوین الحق یوازینی توپچوونکی دی چې اکانومي هم ښه ده او لوبغاړي هم سوځولي دي.